که ته د قیامت پر ورځ دا وایې چې یالله عالم نه و نو په دې جیب کې چې تا سره د دې عالم دا بیانونه وي که ته دا وایې چې عمر مې ډېر و نو ته چا منع کړې د علم د طلب کولو نه د هر سړي جیب ته بیانونه رسېدلي دي او درسونه رسېدلي دي حجتونه په موږ باندې قایم شوي دي عذرونه زموږ ختم شوي دي کوم ځای کې چې درس کېږي د قرآن او حدیث هغې ته ځان رسوئ په دې انټرنیټ یې اورئ په دې موبایل یې اورئ په میموري کارډو کې اورئ دا علم یې زده کوئ الله سبحانه وتعالی ته به نږدې شي زما دا وخت د بیان په ختمېدو دی او یو څو منټه پکې پاتې دي اخرنی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی دلته د ځوانان راغلي دا ښایسته ښایسته ځوانان مشکل پکې دا دی چې ګیرې نشتي د بعضو کې دا مشکل دی پته نشي چې ریږي او که نه څه بیماري پې لګېدلې ده زه دا غواړم چې دا ملګري دا چې کوم دلته راغلي دي چې دوی د نن نه د الله سره د وضو کې او ګیره پرېږدي د الله د رضا دپاره دې ته څوک تیار وي څوک به وکړي دا کوم ملګري چې ګیرې وړې کوي او یې خرې په دوی کې ماشاءالله دې ځای کې دا شپږ اووه ملګري لاس یې اوچت کوي زموږ خو د اوس نه وي د الله سره لوز دی الحمدلله ثم الحمدلله او دې کوم چې دا خبره په زړه کې لا پرته ده دوی ته زه هم تاسو اراده وکړئ اراده وکړي الله به دله ډېر خیر او برکت درکړي او ولې دا ګیره څه په چا پورې بده ښکاري څه یعنې ما له راوباسئ یو څو کسان راوباسئ چې ګیرې نه وي او زه ورسره دا لکان ودروم دا ځوانان دا چې زما په دې خوا کې ولاړ دي او تاسو یې نه یې زه ورسره دا لکان ودروم او یو سره په خپله ودرېږم بیا وګورئ چې څوک پکې ښکلی ښکاري په ګیره کې څوک بد خو نه ښکاري چا ویلي چې په ګیره کې څوک بد ښکاري بلکې ګیره خو ښایست ښه ډېری ګیره ښایست ښه ډېری عایشه رضی الله عنها چې به قسم خوړو نو قسم به یې داسې خوړو والذي زین الرجال باللحى قسم می دی په هغه رب باندې چې دا سړي ښایسته کړي دي په ګیرو باندې اوس دا زنانه اکثر زموږ دا پښتانه وایي ډېره ناشنا خبره کوي وایي د کومې ښځې چې ګیره راوخېږي دا زبرګی وایي که نه وایي خصوصا دا مشرانې ښځې چې دي چې ډکې دوی راختلي د هغې ډېر قدر کوي ډېر قدر کوي د دې دوو ویښتو او د نورې زنانه هم وایي چې وایي دا تورجبې ده او د دې نه ځان لرې ساتئ د دې خیرې قبلېږي او د دې دعاګانې ولې وایي ګیره یې راختلې ده ګوره د هغه زنانه چې ګیره راوخېږي دومره یې خیال کوي او هغه نور یې ورته زبرګه وایي زما دې خبرې ته م سوچ دی هغه کوم نه چې الله ورکړي ده هغه خیال نه کوي نو پته نه شي د کومو چې خرېره دی چې دا ګوره د سړو زبرګان دي که ځکه چې زنانو کې چې د چا راوخېږي هغه هم زبرګه ده خو چې د سړو کې چې نه راخېږي ده سره څه وکړو ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم وایم په تاسو کې کوم سړی دا غواړي چې د داسې ښځې سره واده وکړي چې ګیره یي او برېت یي ګډ تاسو کې څوک غواړي تاسو د چا داسې ښځه خوښه ده چې ګډه ګیره یي داسې واده ورسره وکړي او ښه مزېداره ګیره یي شوړه برېت یې پرېښودي یو یې نه خوښوي ولې ځکه چې د ښځې سره دا ګیره خوند نه کوي د دې ښځې سره د نرم بدن د ویښتو نه صفا مخ د ویښتو نه صفا بدن د سر دا چې اوږده اوږده ویښته دا د ښځې پورې خوند کوي د هغې هغه بدن الله داسې جوړ کړی نو دغه شان په سړو پورې دا خبره خوند نه کوي چې ګیره یې نه وي په سړو پورې دا خوند کوي چې د هغوی ښه مزېداره ګیرې او داسې زاګۍ زاګه نو ما دا خپل بعض ملګري ولي زما نه به خفه کېږي نه تاسو زما وروڼه یې او زما ملګري او زما د زړه سرونه یې او دا نصیحت چې زه تاسو ته کوم که نه نو تاسو نه په دنیا نه غواړم ګوره ان اجري الا على الله زما مقصد چې څه زه غواړم هغه زه د الله نه غواړم خو تاسو چې دا کومې خبرې کومه دا د دې دپاره کومه چې دا جنت ته الله درکړي بس دې دپاره یې کومه د دې دپاره ته دا نصیحتونه کومه چې الله هم د جهنم نه بچ کړي بس دغه مې مقصد دی
نو زما نه خفه نه شي په دې خبرو باندې ځکه زه خبرې سپینې کوم او سختې کوم نو په دې رانه بس خلک خفه دي او ډېر رانه خوشحاله دي په دې رانه خوشحاله دي چې ته هره خبره هغه سپینه کړې او مخامخ یې کړې او دا زه دې لپاره کوم ځکه چې سبا د قیامت پر ورځ د الله په مخ کې به زه جواب ورکوم نو دا ګیرې به پرېږدئ انشاءالله که نه دا کمې چې وړې کوي تاسو ته هم دا قیچیانې نورې قلارې کوي زه یو کس سره ناست یم مجلس دا څه خبره شوه دا په دې نایانو پسې خبر راواغستی شوه نایانو په دې چاپونو کې ناست یو دا دغه یې جوړ کړی ښه نو نوم ورته څه وایي وایي سنت ته له واخلو څه ورته وایي وایي سنت ته له واخلو زه حیران یم سنت څوک اخلي که پرېږدي سنت خلک پرېږدي داسې بې حیایي داسې بې حیا چې تا ګیره پرېښودي نو دې ته دا ویښته واړه کړي بیا به دا ګیره راوړي سنت ته لږ برابر نه کړم سنت کې ته څه برابر سنت خو برابر دي سنت خو برابر دي ګیره پرېښودې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او ښایست هم دا یوسف علیه السلام څومره ښایسته و زما طرف ته توجه وکړي معمولي کړس کروس سره تاسو خوا دې خوا ګورئ یوسف علیه السلام څومره ښایسته و زنانو چې ولیدو نو ګوتې یې پرې کړې معلومه دا قصه ده تاسو ټولو ته معلوم زه چیلنج ورکوم ما ته داسې کس وښایي چې ګیره خریلي تازه او هغه ته جنې او ښځې ورته کتلي او د خپل نوکې مات کړی چې اخ څومره تکشید مخې دی صفا څوک پې پوه شي خو زه درته ښیم یو ځوان و یوسف علیه السلام نوم دومره ښایسته و ښایسته ګیره وه جنکو چې ورته وکتو ګوتې یې پرې کړې نو دا زما تاسو ته نصیحت دی بل نصیحت زما دې ملګرو ته دا دی چې دا مبارک مرکز د دکتور شمس رحمه الله په دې کې د درسونو سلسله شته بلې درسونو شروع شوې ده په دې کې د درسونو سلسله روانه ده انشاءالله د پروګرام په اخره کې به زموږ دا ملګری تاسو ته هغه جدول هغه شیډول بیان کړي چې د درسونو څه ترتیب دی نو کوشش کوئ چې هغه درسونو له راځئ په هفته کې یو درس دی دوه دي درې دي هغې له راځئ اورئ څه نه څه خو به زده کوئ د دین په باره کې بله د دې مرکز سره مرسته کوئ د دې سره مرسته دا مرسته د الله د دین سره ده ګورئ دا مرکز دا جومات د الله کور دی دا د دکتور شمس رحمه الله نه د دکتور شمس رحمه الله د زامنو کور دی چې دا د هغوی کور دی او بس د هغوی پې قبضه ده دا کور د چا دی دا کور د الله دی نو چې د الله کور دی نو خو زموږ د ټولو د رب کور دی موږ به ورسره مرسته کوو موږ به ورسره په هر وخت کې ودرېږو انشاءالله دې سره زما دا بیان اختتام ته ورسېږي زما دا مرۍ لږه کله نه کله ستړي شي زما اراده ومه زه به اوږد بیان کوم خو دا ګنټه پوره ده یو ګنټه بیان وکړو الحمدلله د مرۍ مې تکلیف شروع کړو ما په دې نږدې ورځو کې د مرۍ اپریشن کړی نو کله چې مې خبرې ډېرې کړم او دا درېیمه ورځ ته زما مسلسل چې زه بیانونه کوم او ملګرو سره ملاقاتونه کوم نه مرۍ مې ډېره ستړې شوې ده نو خفه نه شئ مانه او انشاءالله بیا که او انشاءالله په بله موقع باندې به بیا تاسو سره ملاقات کوو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ټولو ملاقاتونه بار بار نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي نو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي الله سبحانه وتعالی دې څومره کسان چې دې جومات ته راغلي دي او دا پروګرام کې حاضر شوي دي یا دا پروګرام ګوري الله دې د ټولو حاجتونه پوره کړي که په موږ کې څوک غریب وي الله دې مالداره کړي که په موږ کې څوک غریب وي الله دې مالداره کړي که په چا باندې قرضي الله دې قرضي ختمې کړي که په چا قرضي نو الله دې ورله قرضي ختمې کړي که څوک بیمار وي نو الله دې ورله روغ صحت ورکړي که څوک بیمار وي نو الله دې ورله روغ صحت ورکړي که څوک بیمار وي نو الله دې ورله روغ صحت ورکړي زموږ مشران کشران دې الله وبخي
زمون په مور پلار دې الله خصوصي رحم وکړي، کوم چې مړه دي الله دې پرې رحم وکړي، او کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي. الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی دې کوم خلک چې د مسلمانانو په ملکونو کې امن خرابول غواړي رب العالمین دې هغه خلک تباه او برباد کړي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د مسلمانانو حفاظت وکړي. په کوم ځای کې چې د مسلمانانو سره ظلم کېږي رب العالمین دې د هغوی تپوس وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه